د کورنۍ چارو وزارت سرپرست خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د ترکیې هیواد له هغو علما کرامو سره وکتل چې د ادب خیریه موسسې په استازیتوب هیواد ته راغلي دي. په دغه ناسته کې د علماو د پلایو په استازیتوب ښاغلي شیخ محمود ارن وویل اسلامي نظام د الله تعالی ستر نعمت دی. اسلامي نظام نه یوازې د افغانانو بلکې د ټولو مسلمانانو لپاره د ویاړ سرچینه ده. علامه محمود ارن وویل د نړۍ ټول مسلمانان ملتونه په تیره بیا اسلامي امارت د اسلامي نظام د ساتلو دروند بار په غاړه لري. د علماو یو بل غړي شیخ محمود شوکت هم اسلامي نظام د خدای لوی نعمت وباله او افغانانو ته د خپلواکۍ مبارکي وویله. د اسلامي امارت مسؤلینو او عامو افغانانو ته د هر راز همکاري ډاډ ورکړ. په پای کې ښاغلي حقانی د ترکیې هیواد له مرستو مننه وکړه. نوموړي خوښي وښوده چې افغانستان د ترکیې هیواد د مشایخو کوربه دی او د هغوی راتګ یې د دواړو هیوادونو د ښو او دوامداره اړیکو لپاره مثبت او اړین ګام وباله.